ډیر محترم شاهین صاحب، راپورونه دي چې د چین هیواد کې یو بین الافغاني کانفرنس دایریږي، که په اړه یې جزئیات را سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد. هو، د چین هیواد په پلازمینه بیجینګ کې یو 2 ورځنی بین الافغاني کانفرنس جوړیدونکی ده. د اسلامي امارت یو هیئت به د محترم ملا برادر اخوند په مشرۍ په دې کانفرنس کې ګډون کوي. دا کانفرنس د مسکو د کانفرنس په شان دی، ګډونوال په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د مسلې د حل په هکله خپل تحلیل او نظر څرګندوي. د اسلامي امارت هیئت به هم په دې اړه د اسلامي امارت موقف او نظر څرګند کړي ان شاء الله. په کانفرنس کې به په کومو موضوعاتو مشخصا بحث وشي، او آیا له امریکا سره د توافقنامې تر لاسلیک وړاندې به دا غونډه کومه ګټه ولري؟ اوس خو د امریکا سره توافقنامه نهایي شوې ده، خو هغوی شاته تللي دي. نو دا ډول کانفرنسونو جوړېدل او یا په هغوی کې ګډون زموږ له نظره امریکا نوره هم منزوي کوي، ځکه ټول د هغوی شاته تګ ته ګوته نیسي او د روان ناورین ملامتي پرې اچوي. دې سره به زما په نظر د اسلامي امارت موقف نور هم قوي او غښتلی سي. ویل کېږي د افغانستان د حکومت پلاوي ته هم په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. د حکومت په نمایندګي د پلاوي ګډون تاسو ته د منلو وړ دی؟ او که راته ووایاست د تیر په څیر به دا ځل هم تاسو د افغان پلاوي په لیست کې د تغییر حق ولرئ؟ هو، داسې راپورونه موږ هم اوریدلي او لوستلي دي، خو په دې کانفرنس کې نه څوک د چا په استازولي باندې ګډون کولی سي او نه موږ ته د منلو وړ ده، ځکه دا د کانفرنس اصول هم دي چې څوک په د چا استازولي نه کوي. او بل دا ده چې دا لیست لا تر اوسه پورې نهایي شوی نه ده، او ظاهره خبره ده د لیست په نهایي کېدو کې به د موږ مشوره او نظر اخیستل کېږي. تاسو ویلي چې دا غونډه به د مسکو او دوحې د غونډو لړۍ وي. په داسې حال کې چې تیرو غونډو کې پر صادر شوي پریکړه لیک افغان سیاستوالو کوم عمل نه دی کړی، ستاسو په اند دا ځل به پریکړه لیک صادر شي؟ که ځواب هو وي نو تر کومه حده به عملي وي؟ که څه هم دغه ډول کانفرنسونه اجرایوي بڼه نه لري، خو د مسکو په تیر کانفرنس کې یوه اعلامیه، وروستۍ اعلامیه خپره سوله او په هغه کې په وضاحت ویل شوي وو چې موږ د کانفرنس ټول ګډونوال د افغانستان د اشغال خاتمه او د اسلامي نظام قیام غواړو، او دا د اسلامي امارت هدف او موقف هم دی. نو په سیاسي او اخلاقی لحاظ زمونږ موقف ډیر قوي که او په موقف مو په غښتلی څه. نو دلته هم دا ډول اعلامیې او کانفرنسونه چې دغه په نتیجه کې وروستۍ اعلامیه خپریږي په سیاسي میدان کې او د نړۍ په سطحه د اسلامي امارت موقف او مشروعیت تاییدوي او هغه قوي کوي. مننه.